1925 میلادي کال کې یو برتانوي مهم پيرسي پیکویټ د ايمازون رین فورست لور ته روان شو. هدف دا و چې هغه یو داسې ښار ومومي چې ویل کېږي ټول د سرو زرو نه جوړ شوی دی او هلته به چې هره ورځ د سرو زرو په اوبو لامبي. خو همدا ورځ چې پيرسي پیکویټ خپل کیب نه ووته نو نور یې هېڅ درک ونه لګېده. تاسو ته یو ځل بیا د پښتو ټي وي رازونو ته ښه راغلاست وایو. ايمازون یو حیرانونکی ځای دی چې شاوخوا 8 هیوادونه یې شریک لري. د دې ځنګل مساحت شاوخوا 7 میلیونه مربع کیلومتره دی. په دې دومره لویه سیمه کې د هند په شان 2 هیوادونه یا د انګلستان په اندازه 28 هیوادونه ځایږي. لکه څرنګه چې د سمندر یو برخه له تر اوسه نه ده پلټل شوي، همداراز د ايمازون ځنګل هم تر ډیره حده انسانانو ته نه دی معلوم. هلته داسې بوټي، ژوي او کوچني ژوندي موجودات دي چې یوازې 10% تر اوسه پیژندل شوي دي. دلته هره ورځ نوې سپیسیفیک پکې موندل کېږي. ویل کېږي چې په دې ځنګل کې شاوخوا 400 عربه ونې شتون لري، نو ځکه ورته د ځمکې ساه هم ویل کېږي. د نړۍ 100% اکسیجن یوازې له همدې ځنګل څخه خوشې کېږي. د یو اټکل له مخې په دې سیمه کې 2 لکه داسې خلک اوسېږي چې له بهرنۍ نړۍ سره هېڅ رابطه نه لري. د ايمازون ځنګل تر ټولو لویه معما تر نن ورځې پورې د سرو زرو ښار یا سټي اف ګولډ ده چې ورته اډروډ هم ویل کېږي. ساینس پوهان وایي چې یو وخت دا ښار ټول د سرو زرو نه جوړ و او هلته باچا هره ورځ د سرو زرو دوړو سره غسل کولو او دا ټول ګولډ جست به د ايمازون سیند ته اچوه. 14مې مې پیړۍ کې کله چې اروپایان د ساوت امریکا خواته راغلل نو د ايمازون ځنګل ته یې هم پام شو او له ځان سره یې پوځیان راوستل تر څو دا سیمه قبض کړي. دلته هغوی د ځایي خلکو لخوا جوړ شوي ښارونه ولیدل او هغه یې د خپل کنټرول لاندې کړل. وروستو خبر ورکړل شو چې د ايمازون ژور ځنګلونو کې یو داسې ښار هم شته چې ټول د سرو زرو نه جوړ شوی دی. له هغه وخته اروپایانو د الډراډو تلاش پیل کړ او ټول ځنګل ولټاوه. قبایل خو ورته ډېر موندل شو خو هغه ځنګلي ښار یې پیدا نه کړو. د 200 کلو پلټونو وروسته بالاخره الډراډو د یو خیالي افسانې په سترګه وکتل شو. بیا د 19مې پیړۍ په پای کې یو بل برتانوي مهم پيرسي پیکویټ بیا فیصله وکړه چې دا پټ ښار پیدا کړي. هغه تقریبا 8 مهمات وکړل خو د الډراډو لا پرېږده هغه نور ښارونه هم درک ونه کړل کوم چې اروپایانو یاد کړي وو. د خپل وروستني سفر پر مهال پيرسي د ايمازون ژور ځای ته رسېدلی وو. وروستنی ځل له ده سره اړیکه وشوه، بیا هغه او د هغه ملګري ورک شول. دا پیښه د 1925 د مۍ میاشتې په وروستنو کې وشوه او هغه ځای چې دوی ورک شول د برازیل مینټو ګروسز سیمه وه. څېړونکو دا باور درلوده چې دا سیمه د انسانانو د اوسېدو لپاره مناسبه نه ده، نو ځکه یې فکر کاوه چې دلته ښار یا کلی جوړېدل ناممکن دي. خو د وخت په تېرېدو سره کله چې ټکنالوژي پرمختګ وکړه نو د ځنګل دننه داسې نښې وموندل شوې چې دا ښیي چې یو وخت دلته انسانانو بشپړه ښارونه جوړ کړي وو. پيرسي پیکویټ چې کومه سیمه لټوله هغه درسته وه خو د لټون طریقه یې غلطه وه. څېړونکي د ځمکې لاندې د انسانانو پاتې شوني ویسټس هم موندلي دي. ساینس پوهانو دلته د ځمکې لاندې لیډر سکیننګ کاروي چې په اوسط د درنو ونو لاندې د تیږو جوړښتونه پیدا کړل کوم چې د ځمکې نباتاتو له امله پټ پاتې شوي وو. د نېشنل جغرافیا ټیم د کاربن ساحل نه شاوخوا 15 کیلومتره دننه یو داسې ښار ومونده چې پکې زرګونه کلالن جوړښتونه د غرو لاندې ښخ وو. خو لا هم دا معلومه نه ده چې په دې کې اصل الډراډ کوم دی او دا پټ ښار د ايمازون د کومې برخې نه و. تر نن ورځې پورې دا د ساینس لپاره یو مایسټري پاتې ده. په دې پوره او وحشي ځنګل کې داسې قبایل اوسېږي چې تر اوسه د نړۍ سره هېڅ تماس نه دی نیولی. هو دا خلک په دې ځنګل کې څنګه ژوند کوي حتی اتګرالوجي هم لا په بش ډول نه ده پوهه شوي. د دغو له ډلې یوه قبیله چې پیریپوکري نومیږي په لویدیځ برازیل کې ژوند کوي. یو وخت په دې قبیله کې زرګونه کسان وو خو اوس یوازې 15 نه تر 100 پورې پاتې دي. موږ د دې قبیلې په اړه یوازې په 1998 کال کې پوه شو کله چې لومړی ځل د دوی له بهرنۍ نړۍ سره تماس وشو. د هغوی ژبه داسې ښکارېدله لکه غواړي خپل در بیان کړي. کله چې انترولوجیسټ د دوی خبرې تحلیل کړي نو معلومه شوه چې دا قبیله مخکې ډېره قوي وه خو بیا ځینې ناقاتلو ډلو د ځنګل د مینې ګنګ دپاره پر دوی حمله وکړه او ډېر یې ووژل شول. یوازې د څو کسان ژوندي پاتې شول خو تر اوسه نه ده معلومه چې نور څومره قبایل دي کوم چې د ايمازون ژورو سیمو کې خپل پټ ژوند کوي. خو دا هم معلومه نه ده چې څو ډلو د زرګونو کلونو پخوانیو قبیلو اولادونه دي که څنګه.
د سلګونو کلونو راهیسې هسټوریزم ته دا واضح نه ده چې د ايمازون اوسیدونکي دلته کله رسېدلي، خو دا راز په 2011 کال کې هلته نږدې شو کله چې ارچیولوژیسټ د کولومبیا سره نږدې د ايمازون ځنګل په غر کې د پخوانیو پینټینګ نښې وموندلې. دا لویې تیږې د غر لاندې پټې وې او د دې نقاشیو مطالعه کول یوازې د ښکار کولو وروسته ممکن وو. د دې دپاره دوی 14 کیلومتره اوږد ساحل وکندله او وموندل شو چې دا تیږې یو د غار دننه وې. په دې 14 کیلومتره اوږد غرونو کې چې کوم پینټینګ موندل شوي وو هغوی شاوخوا 12,000 کاله پخواني وو. هغه وخت د وروستنیو آیس ایج پاتې ته رسېده او دا واضحه وه چې په دې سیمه کې هغه وخت یوازې یخ و، ځنګل نه. په نقاشو کې داسې حیوانات انځور شوي وو چې یوازې د یخنۍ د دورې سره تړاو لري لکه میسټوډونس او ګیلډ سلوتس. د دې انځورونه دا هم اټکل شوی چې دا وخت انسانانو څنګه ژوند کوه او دا هم معلومه شوه چې دا پخواني انسانان له ځان نه لویو حیواناتو ښکار هم کوه. په 2019 کې ساینسپوهان حیران شول کله چې د شمالي برازیل په مارجو آیسلینډ کې د ايمازون فورسټ دننه د یوې مړې شوي همپ بیک ویلز موندل شو. حیرانتیا دا نه وه چې دا ویلز مړ شوی و، بلکې دا وه چې دا د قدرتي نظام خلاف وخت کې مړ شوی و. او تر ټولو عجیبه خبره دا وه چې دا ویل د ځمکې پر مخ د ايمازون ریور سره نږدې موندل شوی و. د یو ماشوم ویلز و چې شاوخوا 10 ټنه وزن یې درلوده. عموما دا ویل د ژمي په پیل کې یعنې اکتوبر یا نومبر کې د ايمازون سیمې ته نږدې تودې اوبه خوښوي، خو بیا د خوراک د تلاش لپاره د انټارکټیکا په لور جنوب خواته وځي. خو بیا دا مړ شوی ویل د فروری میاشت کې د ايمازون سره نږدې څنګه راغلی؟ تحقیقاتو وښودل چې دا یوازې 4 ورځې مخکې مړ شوی و. پر بدن یې نه د کوم ښکاري نښې وې او نه هم کوم ښکار زخم. نو اوس ډېرې پوښتنې راپورته کېږي. اول دا چې دا ویل په دې موسم کې دلته څنګه راغلو، دویم دا چې له سمندر څخه د ايمازون ریور ترمنځ څنګه وکړو، او تر ټولو ستر سوال دا دی چې دا د ځنګل منځ کې د ځمکې تر څنګ څنګه ورسېده. تر نن ورځې دا یو نه حل کېدونکی مایسټري پاتې ده. هیله ده چې د پښتو ټي وي رازونه دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په چینل نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې راته خپله رایه خپله مشوره ضرور کړئ. اوس ما ته راکړه اجازت. د لوی الله په امان.